اے عیسیٰ علیہ السلام تا د خپل قوم په کوټه کې گیر کړي انی رافعک الی زتا ځان ته اوچتوما ومتوفیک بعد نزولک او د نزول نه بعد به بیا مړ کوم. علماء لیکي چې دا رد په یهودو باندې او په نصاراو باندې. د یهودو د نصاراو مذهب دا دی چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی هغه وفات شوه دی او نه فقط دا چې وفات ته بلکې هغه په صلیب خېجولې. د عیسایانو ګلجیب تاسو نه لیدلی یا بم لیدلی د عیسایانو په ګلجو کې د عیسی علیہ السلام تصویر دی او هغه ته په غاړه کې پړې چولې دی او لاسونه ورته داسې کړي دي او په دې لاسونو خپل ورته میخونه واړي او په دې مړای کې ورته پړې چولې دی او دا سټه ورته داسې کوک جوړ کړي. دا د عیسایانو په ګلجو کې تاسو وګورئ. عزیزانو قتل با د ارض ضروری وي ځکه چې کوم شی باندې اول تا خپل علم نه راوسته نو هغه باندې به تنقید څنګه داغه برائی به څنګه بیان نو ګوره به ارشه داغه قباحت او خباثت دا به معلوم کې نو هغه نرستو به بیا په تنقید. خدا یاد لرئ چې قتل د ارشی د ارکس و ناکس کار نه دی ځکه چې تبشی باندې علم راوستو تتله اول تبولټه په کې غرق پروت دی. دی یو سوال بل دا کوي چې تاسو وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته به بل پیغمبر نه راځي. دا خبره ما ومنله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته به بل پیغمبر نه راځي. بیا تاسو دا ولې وایي چې عیسی علیہ السلام به په آسمانونو کې ژوندی دی او په قرب قیامت کې به هغه د بیت المقدس په مناره باندې راکوزیږي بیا به د دې ملک حکومت کوي بیا به امام مهدی پیدا کیږي 40 کاله به حکومت کیږي بیا به دجال روزي خر به دجال به پیسوري. دا ولې وایي چې پیغمبر نرستو به بل پیغمبر ناراضي نو عیسی علیہ السلام به بیا ولې د اسمان نه راکوزیږي؟ په دې سوال پوه شئ؟ قادیانان څه وایي؟ وایي خوله وخوځوئ که نه هسې ما ته مه ګورئ ऐसे माता मगोरे दा और खरियां क्या नहीं बाता सुन के ते होशियार रमी अंधेरियां आसन राता नींदर सी बेदार खरियां क्या नहीं बाता सुन के ते होशियार रमी अंधेरियां आसन राता नींदर सी बेदार. वो खबर में दर ठीक उकड़ी चिवाए होशियार ओसेगा ډېر تیارې به در باندې راځي خو د خوب نه ورته بیدار سي او خبر نه د جان د اعلی سلیری زرا جماعت او پروس کی سلیری زرا
سلیری زرو کې صرف 3,000 پاتې شو، 21,000 میټاو کړل. په دې روس کې دا سلیری زره جماعتونه دا چا جوړ کړي؟ د روس په سینه حکومت چا کړو؟ د امام بخاری قبر په کوم ځای کې دی؟ امام بخاری غوندې نن په روس کې پروت دی. سلیری زره جماعت او 21,000 میټاو کړه، صرف 3,000 پاتې دي. 3,000 آزان جمع امامتی دایج پکې نه کېږي، اسې نامې ولا تاسو دلته ګرځئ ټیپر خورئ او د پیسو په چکرونو کې یو د کورونو او د جایدادونو په جوړولو چکرونه 21,000 جماعت میټاو شي. د دې تپوس به مونږ نه کیږي. د دې داسې مثال دی لکه یو سړی بې جنازې ښخ شو، یو سړی د ځمکې په سر ټوله دنیا به پې خدای نیسي. یو مسلمانو او بې جنازې ښخ شو، نو د ځمکې په سر ټوله دنیا به پې خدای نیسي. او که د ځمکې په سر د یو سړي جنازه 2-3 کسو وکړه، د ځمکې په سر د ټولې دنیا غاړه آزاده شو. د 21,000 جماعتونو قتلی نشي او اسې درد دې په زړه کې نه و، والله که ایمان تیر کړي. نن که دلته وګوره جماعتونه دي نو څه الله. پرون مې یو ځای کې راضینامه وه، قرآن راوړی قسمونه ورکړل. قرآن چې راوړو چې کوم ځای کې راضینامه وه صاحب ګلونه دي او بوټي دي او چمنې دي او کمرې دي او المارۍ دي او پکي دي او جګونه دي او ګیلاسونه دي او نخرې دي صاحب. قرآن راوړی چې قرآن راوړو نو هغه زړه کپړه دلته اوس نه ښکاري چې درته وایم چې هغه د کومې کپړې دا قرآن غلاف زړه خیرنه په بده ورځ یو کڅوړه غوندې وه قرآن پکې پروت. دا د دې قوم حال قرآن راوړی که چېرته دی جومات کې به پروت وي راواخلئ، نو جومات نه یې چې راوړو په داسې شکل کې. نو عرض میں دا عزیزان چې کدا درد موم پړه کې نو نن تاسو وګورئ دا جماعتونو ته چې راځئ دا تصور موم چرې کړی دی، خیال موم چرې کړی دی. په دې کلو کې وګورئ په دې جماعتونو کې کټې ورته کوټه ځوړند کړي، نو پاغې کې د سپارې او قرآنونه او د دنیا بوله. نو چې یو سړي سره د ښځې د بکس عمرم د قرآن د حفاظت خیال نه وي. تاسو وګورئ د خپلو ښځو د کپړو بکسونه بیا وله کافور راوړئ ښځې د جامو کې د کافور اچوه چې درنه بزې ونه وایي دغه ښځه د خدای ستا کپره باندې مړه کړي. دا دین چېرې سوچ وکړو چې په دې جومات کې د دې قرآنونو سال دی او زما د ښځې د جامو او د جوړو سال دی. نو کوم ملک چې د خدای کلام دومره سپکي، بیا ورشئ په دې یونیورسټو کالجونو کې لایبررۍ وګورئ، د هغې هغه المارۍ وګورئ، د هغې هغه شیشې وګورئ، د هغې هغه حفاظت وګورئ. د انګریزي کتابونو المارۍ وګورئ، د وکیلانو له ورشئ دی سره انګریزي قانون کتابونه دي، د دې هغه المارۍ وګوره او هغه انګریزي کتابونه پکې وګوره، او راشئ د قرآن المارۍ وګورئ د خدای کلام پکې وګوره. تاسو پوه شئ. نو عرض مې دا و چې ګیله به هم نه وي په قیامت کې،
چې خدای زه پوه نه وم. پوه ولې نه پته درته ولې نه وه؟ بیا که ناپوهه وې ځان دې پوه کړی ولې نه و؟ نن کالجونو ته چې حکومت لاړ شي نو 3 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख ترقیاتی سکیم تا حکومت ورغه نو دی یونیورسٹی ته دومره لکه دی یونیورسٹی ته دومره لکه دی د کالج ته دومره لکه دا خو اورئ چېرته که نه جماعت ته راشي ملا لوی دوانه به مې نه وباسې نو یا ولا 1000 روپۍ ورکي یا ولا 1500 ورکي چې ډېره توره وکړي او اسلامي مدرسې ته کوم وزیر لاړ شي نو 15,000 ولا ورکي او هغه 15,000 مردارې دا د سود د زکات پیسې. نو تو وایه چې د قرآن یونیورسټۍ ته ورلې نو مرداره دې یوړه او د انګریزي یونیورسټۍ ته ورلې لکونه روپۍ ورکړي. د دې وبال به د چا په سر وي او دا ګناه به د چا په سر وي؟